نن ورځ دوه ډیر مهمې پیښې واقع غني افغانانو ته څه وکړل او منظور پښتین خپلو پلویانو ته څه ویلې دا دواړه پیښې ډیر په لنډو کې له موږ سره وګورئ درنو لیدونکو سلام وخت مو په خیر لومړی خبر ملي تدارکاتو اداره په خپل تازه بیان کې وایي چې د کورونا پر وړاندې مبارزې ته ناروغانو ته د تازه 108 امبولانسونو د رانیولو طرحه منظوره کړې ده دغه اداره وایي چې د عامې روغتیا په غوښتنه د کووډ 19 ناروغانو لیږدولو ته د 108 امبولانسونو او دغه راز له دغې ناروغۍ څخه د مړو لپاره د 80 ځانګړو موټرو د رانیولو طرحه منظوره کړې ده دا پریکړه وروسته له هغې کېږي چې په ټول هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي او په دې وروستیو کې کابل او کندهار د زیاتو پیښو شاهد ده حکومت وار له مخې د دغې وبا د مهارولو لپاره په ټولو هغه ښارونو کې د ګرځبندیز اعلان کړی ده چې د کورونا پیښې پکې ثبت شوي دي دې چارې د خلکو په ژوند هم ډیره منفي اغیزه کړې ده دویم خبر منظور پښتین ډیر وخت بعد خپلو پلویانو ته څه ویلې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ټولو پښتنو غږ کړی چې په کورونو کې تم شي او ځان دې د کورونا له وبا څخه په امان کړي د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه محبوب مشر چې په وروستیو کلونو کې له لر او بر سربیره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خپل شرافت انسانیت دوستۍ او بشري حقونو په پلوۍ کې نړیوال شهرت او مینوال پیدا کړي دي په ټولو پښتنو غږ کوي چې له کورونا سره د مبارزې په خاطر په کورونو کې تم شي نوموړي په یو 2 دقیقې ویډیو کې د کورونا وایرس په هکله غږیږي او د دغې وبا په اړه وقایوي لارښوونې کوي د یادونې وړ ده چې د کورونا آفت په راتلو سره د پښتون ژغورنې غورځنګ ټول فزیکي فعالیتونه هم په ټپه درېدلي دي خو د ټولنیزو رسنیو له لارې اوس هم د پښتنو د یووالي لپاره وخت ناوخت د دغې غورځنګ د مشرانو لخوا خپرونې کیږي شاوخوا 3 کاله وړاندې کله چې په کوزه پښتونخوا کې د پاکستاني څارګر ادارې لخوا د نجیب مسید په نوم یو پښتون او د بشري حقونو فعال په شهادت ورسید هماغه وخت د منظور پښتین تر مشرۍ لاندې د کوزې پښتونخوا پښتانه سره منسجم شول او د پاکستان له ترهګر سالار ریاست څخه په کوزه پښتونخوا او وزیرستان کې د بشري حقونو د نه پای مالولو کول او دغه راز دوی د ګڼو ورکو شویو عزیزانو د راپیدا کولو نارې پیل کړې درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه